غواړم خو حساب ته وشي امن تمام جهان ته غواړم خو حساب ته وشي چې ډېر کشمیر برباد دی او که ډېر وزیرستان برباد دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مشر منظور پښتین صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر قدرمن ملګري په پنډال کې ناست غیرتي مشران سپین ږیري امزوري کشران ټولو ته د زړه د تل نه په پښتنه مینه سلام پیش کوو. ملګري ولسي پاڅون ته زه آفرین وایم، زه شاباشي وایم چې په دا سخت حالات کې دوی د امن ملګرتیا وکړه، دوی د مظلوم ملګرتیا وکړه، دوی د بېوسه ملګرتیا وکړه، دوی د خپل قوم ملګرتیا وکړه. آفرین درته وایو، شاباشي درته وایو. ملګري د څه وخت نه د سوات نه واخله تر وزیرستانه پوره حالات ډېر خراب دي. زه د ریاست نه دا غوښتنه کوم چې میش د وزیرستان په هره دروازه چرنوزي شناختي کارت نه بغیر نشي تللی، په ډیورنډ کرښه 2 غنټه دار لګولی دی. نو میش دا یو کوشچن کي چې دا دهشتګرد دا د اسمونه لویږي که د مځکې نه پیدا کېږي، خو دغه نه ده واضحه شوه چې دا دهشتګرد دا تاسو ته پرې ملګری پرې ملګرتیا کړې ده، او که ته ملګرتیا دې پرې نه شوه دا پښتین قوم دا وګوري را بندوي هلته چې HQ مخته وکښېني او بیا میجوري ته دا وښایي چې دا HQ دو چې یو د وزیرستان په دهشتګردي کې نه د ټول ملک په دهشتګردي کې ملوثه دو، د ټوله دنیا په دهشتګردي کې ملوثه دو، او دا کې د نه په ورکي کې دا فوج دی، دا دهشتګرد دي. او بله خبره دا زه په واضح الفاظ وایم، د کرایي بدمشون چې په مختلف نامونه د تعبیر دي د په کلام خوشي راوړ وي چې دا عام وخت نه دی چې په یوه ټبل باندې و یو دهشتګرد یو ورته دهشتګرد فیصله وکړه بیا یې په ټوله پښتونخوا وطن اپریشني نه کړل او په دا باندې ډالر ګټل. هغه د ذهن نه د وباسي دا ولس دا نه ډالر مني، نه تو فیصله مني، نه جرنیل مني، نه د طالب مني، نه د ګوډ مني، نه د پیډ مني، نه د عیسائی مني چې په دا خوله څوک ظلم کړي د یو شي په کلکه مخالفت کړي او چې د دغې خولې څوک حمایت کړو هغو په نه حمایت کړي. ملګري دا یوه خبره زه ډېره ضروري کوم، په نقطې کې نه وه بخښنه غواړم. عالي وزیر دا د امن قیدي دی، عالي وزیر په دغه خوره ننګ کړی دی، عالي وزیر دغه خوره په پریود باندې شړلې دي. نن دی د میش په خاطر د کراچۍ په جیل شروست دی. میشو د عالي وزیر ته پوره په هر ځای کې اوس وچتوي، په میش یې پور دی، د میش په سر کې ډېر څه کړي دي. نو زه د ټول پښتین قوم نه دا یو خواست کوم چې د عالي وزیر د پوره په رښتیا راووځئ، د زړه نه راووځئ چې دا میش د پنجاب د جیل نه راوباسي. ملګري مشران ډېر پورته دي، په د څو شعرې درنه اجازات وخلو چې لا خو د ژوند په هر سنګر کې مرچزن یم درته، لا مې نه توره تیکه کړې نه مې ډال ایښې دي.